بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جی زما ګران خوږه ملګرو زما یوټیوب باندې چې کوم ولاګز تاسو دې د درې میاشتې کېږي نن مې خیال شو چې هغه ته هم نه وشو خو څه بس خپل هغه څه ورته وي مصروفیات خو نن سبا هر چا ډېر وي خو موږ ورته وي چې د خپل کمزوریانې به ورکې یادوو چې خپلې کمزوریانې دي خو بهرحال موږ بیا د افغانستان پاکستان چې کوم په پوله باندې بیګا شپې یو خو روژه ده او خاص کر تورخم باندې بیا نښتې شوي دي دواړو اړخ نه او بیا په دغه کې یو بد خبر زه دغه ویم یا زړه پرې ودرېده چې روژه میاشت هم ده او بیا یو ډریور هلته د خیبر ایجنسي چې هغه هارټ فیل شو دغه چې کوم ترانسپورټ کاروبار و یا افغانستان پاکستان طرف نه یا په زړه باندې څه راغلي وي خو هلته کې هغه چې کله نږدې هسپتالونه هم داسې نه وو خو اخر چې پېښور ته راوړو نو هغه هارټ فیل شو هغه نه مړ شوی دی وړه وړه ماشومانو بچي وو یقینا چې دا خبر بیا موږ معلومات وکړو نو په دغه باندې لږ درد میلاو شو چې روژې میاشتې کې دغه شانتې یقینا چې هغه ته خو ښه مرګ میلاو شو بهرحال هغه ته الله تعالی ښه ورځ ورکړه خو وروسته چې کوم هغې بچیان ماشومان او بیا خاص کر دغه هارټ فیل کېدو وجوهات مې موږ سوچ کول نو کاروبار متاثره لار بنده کېدای شي څه نه څه په زړه کې راغلي خو بهرحال د تورخم بارډر څو ورځو نه بندیز بیا دغه شانتې نښته خلک چې کوم د پیدل تګ راتګ یا د نورو چې کوم مسافرانو ته یو شمېر مشکلات جوړ شوي دي بل طرف ته خیبر پښتونخوا حکومت د جرګو سلسله هم شروع کړې ده خو هغې څه ترخوا رزلټ مخې ته نه راځي اخر ولې نه راځي په دې باندې به هم حسن خان صاحب نه تپوس کوو چې د خیبر پښتونخوا څومره هلې ځلې کوي خو هغه باوجود په دې باندې ولې صحیح عمل نه کیږي بل طرف ته تاسو ګورئ چې اسلام آباد پنډۍ کې اوس 31 مارچ پورې خو چې کوم جوینټ ایکشن کمیټي جوړه شوې ده د افغان متعلق باندې هغې هلې ځلې لږ څه نه څه رنګ راوړی دی بل خبره دا ده چې چا ویزې وي هغه به وایي چې خیر دی وي دی اسلام آباد پنډۍ کې خو د پیور کارډ او سټیزن کارډ باندې خبر روانه ده الله دې وکړي چې 31 مارچ پورې یا ټایم شته خیر روژه پکې تاسو خیر صحت وباسئ نو انشاءالله دې کې به هم ښه بدلون راځي خو اصل خبره به راځي د پاکستان افغانستان تعلقات او بیا خاص کر پوله باندې په روژو کې دغه شانتې نښتې او د خیبر پښتونخوا چې کوم د جرګو سلسله شروع کړې وه د امن دپاره هغې څنګه رنګ راوړی دی حسن صاحب ډېره مننه تا به لږ تاسو نه به لږ ټیم اخلو یو خو زما یوټیوب ډېر خوښ شو بند شوی ما دوباره بیا ورته راځو به خو دا راځو چې د افغانستان په حوالې سره خیبر پښتونخوا حکومت جرګو یو سلسله شروع کړې هغه کوم ځای ته ورسېده او څه رزلټ یې مخې ته راځي یاره اوسه پورې خو لمبې خو چې ستا کوم سبسکرایبر دي ملګري دي هغوی ته سلام وایم او دغه سلسله خو دوی وه مونږ خو دا خیال و چې ډېر زر به دوی یو ډیلیګیشن لاړ شي خو هغه تر اوسه پورې لا د مرکزي حکومت سره هغه معامله لا نښتې ده ځکه چې دوی به دا کوي چېرې دا به څنګه وي تاسو ته پته ده چېرې صوبایي حکومت سره چې کوم دی د بهر ملک سره د هینډلینګ چې کوم دی دا د مرکزي حکومت کاري صوبایي حکومت نه کیپاسټي نه د هغې ایکسپرټیز او نه د هغې به سره ریکارډ وي لکه دا یو وړاندیز باندې یو کار کېږي چېرې صوبه په خپله د نیګوسیشن طرف ته ځي نو اوسه پورې هغه ټي او آر کارډ دغه چې ورته وایي ټرمز اف پریفرنس هغه د مرکز د طرف نه ورته فاینل شوي نه دي میلاو شوي نه دي نو دې وجې نه هغې باندې داسې پرمختګ نه دی شوی بل دویمه چې کوم د پوله باندې وقتاً فوقتاً بیا بیګا لکه کومه شوې ده دا سلسله ولې روانه ده او د پاکستان او د افغانستان منځ کې دومره غټه خبره خو به زه هم چې نه وي چې دا مذاکراتو ته کښېني چې دا حل نه شي ګوره دا ما په خیال دا به د سره څه خبره نه ده دوی چې کوم دی په وړه وړه خبره باندې بارډر بندوي او بیا په میلیونه ډالره د تاجرانو نقصان کېږي اوس خو دوی وایي چې هغې غاړې ته افغانانو چې دی هغې غاړې ته څه سټرکچر جوړو څه چیک پوسټ پرې جوړو یا دیوال یې وخه هر څه وخه وي د هغې نه په دغه باندې دا کار شي نو که زه خو اکثر وایم که جوړ کړی وي نو څه چل به شي لکه بس د خپلو سره یو ښه تعلق سره دغه کول پکار دي افغانانو له هم پکار دي اسلام آباد له هم پکار دي ځکه چې ډېر زیات خلک چې کوم دی په مسلو کې دي په وړو وړو خبرو باندې مونږ یو بل ته لارې بندو یو بل ته بارډرې بندو یو بل تجارت بندو نو ما په خیال دا څه سیولایز طریقه نه ده تعلقات ساتلو
صحیح ډیره مننه جی کتونکو بس دا موږ یو مختصر شان لګن انفارمیشن هم ورکې درکړه او کوشش مې وکړو دوباره دې راغلل نو کوم ملګرو چې کوم چینل نه سبسکرایب کړی دا نه سپاس کوم کو ډېر ملګر چې کوم سبسکرایب کړي دي دوباره و ان شاء الله بیا په دې باندې تاسو سره راځو او کوشش وکړو چې تاسو ته انفارمیشن درکوو